الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ شاعرانو نه نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو جاني کاکا سره چې سبا یې تخلص دی او جاني کاکا خپل پروګرام کې هرکلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. زه هم ستاسو ډېره هرکلی تاسو ته کوم چې تاسو مېلمانه یې زما تپوس وکړو راغلی تاسو او ډېر زیات خوشحاله شوم. تاسو سره ډېره مننه. ډېره مننه جي. او مینوالو سره خپله لنډه پېژندګلو وکړئ. زه خو د مانیرای کلي یم او جان محمد مې نوم دی، خو لکه په جاني باندې مشهور یم او تخلص مې سبا دی او زه ځکه چې زما ډېره عاجزي ده او د پروګرامونو خو لکه ډېر زما د ملګري کوي او زه ظلم کوي په دې وجه چې رستو ما پیسې دغه نشته او مزدورۍ دغه او دا اوس هم زه دغه هم له ملګري راغله او رادا کړم په ما باندې ډېر ګران دي. ډېره مننه دي او مینوالو سره یو کلام شریک نو ډېره مننه. وظیفه مې ستا د اسم کړه دلبره، وظیفه مې ستا د اسم کړه دلبره، لکه شیخه چې چیله وم ورته نه وي او وایي ستا یادونه یو نشه وه چې په وجود کې مې خوره وه، د شرابو څه سرور دی چې ستا مینه را سره وه، د فکرونو په ټال زانګم څنګه یخه پخه شپه وه، د وصال زړ مازدیګری دی د هجران ټکرنه غرمه وه، دا زموږ څرنګې جمدونو یوه سندره یو ټپه وه او دا څه ساده باده جانې دی څه ساده باده هغه وه. ډېر ښه ډېره مننه. او بل درته یاد دی وایي خدای نه کړي په دنیا کې څوک ناچاره په کار نه راځي ژوندون د غریب خواره، وایي هر سړی به د عزت کې چې مالدار په غربت کې په کار نه راځي خپل پلاره، وایي د عاجز د سترګو هېڅوک نه شرمېږي که لري دنګه غړی اونه چیناره، وایي غریب رک ته په دنیا کې ظلم زور دی لکه وي په جنخانه کې څوک ایساره، نو زه جانې د ستړي ژوند د لاسه تنګ یم ځکه لیکم په دا رنګې اشعاره. ګرانو کتونکو تاسو د جان محمد صاحب شعرونه واورېد، امید دی ستاسو به خوښ شوي. بازمین مانیروال صاحب طرف ته ځم هغه به یو شعر وایي بس په هغې پروګرام راغونډ کړو. نو موږ خو جاني کاکا سره رالو چې سبا یې تخلص دی، ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو او موږ به خپل پروګرام په دې شعر راغونډ کړو. ستا د پنجو په سر تله مې زړه پرې باسي، ستا د پنجو په سر تله مې زړه پرې باسي او هوښیاران وایي چې قبر له زوال دی. خوږو اورېدونکو چې چېرته یئ ښاد آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ او زموږ نه که دې پروګرام کې څه غلطي شوي نو موږ بښنه غواړو، معافي غواړو. د الله په امان.